څنګه کولی شو چې په موبایل کې ډیټا جوړه کړو؟ که چیرې ستاسو د موبایل نیټورک کار نه کوي، ډیټا مو نه خلاصیږي، نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، ستړي مه شئ، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ملګرو، نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې د موبایل کې د ډیټا د جوړولو طریقه درښایم. راځئ دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. نو په موبایل کې که چیرې ستاسو ډیټا خلاصه وي لیکن شو کوي یې نه، نو دا ویډیو خامخا درسره وګورئ. نو راځو دلته دا یو موبایل یو چا راوړی و، نو ډیټا نه کې خلاصیږي، ډېر په پریشانه هم و. نو تاسو به داسې وکړئ ملګرو، د موبایل سیټینګ به را خلاص کړئ. د موبایل سیټینګ چې مو خلاص کړئ بیا به لاندې راسئ، یا به موبایل نیټورک یا به دا درې مور آپشن په هر موبایل کې شته، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو راسئ سیلولري نیټورک ته به راسئ، په دې به کلیک وکړئ. بیا به راسئ نیټورک اسیس پوینټ نیم، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو د دې انټرفیس په دا رقم تاسو به په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ. په دې کې به اول دلته په نیم باندې کلیک وکړئ. دلته که ستاسو د زونګ سیمې، جیز سیمې، که هر سیمې هغه نوم به ورته انتخاب کړئ. اوس زما د جیز سیم دی، زه جیز ورته انتخاب کوم. جیز انټرنیټ، په نیم کې به انټرنیټ ولیکئ. بیا به اوکې پر ووایئ. بیا به ای پی این ته راسئ، په دویم سیکنډ باندې په ځینو موبایلانو کې په دویم نمبر یې، په ځینو موبایلانو کې په دویم نمبر یې، په ځینو موبایلانو کې په دریم نمبر یې. نو ای پی این ته به راسئ، بیا به جیز ووهئ، جیز. بیا به ام آی ان ټي ای آر ان ای ټي، جیز منټرنیټ به تاسو ووایئ، منټرنیټ. بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا به یوزر ته راسئ، په یوزر کې به خالي جیز ولیکئ. بیا به اوکې کې پر ووایئ. بیا به دا درې لیکئ ووایئ، سیو به کړئ. چې سیو مې کړئ بیا به په دا اپشن باندې کلیک وکړئ. په دا اپشن چې کلیک وکړئ نو ورته وګورئ ملګرو، ستاسو ډیټا به خلاصه شي، ستاسو ډیټا به بیا کار شروع کړي. نو ملګرو، که دا ویډیو ستاسو کومه پیدا اخیستې، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ خامخا درسره. نو ملګرو، تر بل ویډیو پورې د الله په امان دعا او کې مې یاد ساتئ.